سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. په پیښور کې یو ډیره عجیبه واقعه مخې ته راغلې ده چې یوې ښځې ته پیر په سر کې میخ ټک وهلی دی صرف د دې لپاره چې د هغې نارینه اولاد پیدا شي، ځکه چې د هغې نارینه اولاد نه و. د دې واقعې نور تفصیل تاسو ته درکوم. موږ سره د دې ویډیو تر اخره پاتې شئ چې د دغه ښځې خبرې تاسو په خپله واورئ چې هغې ولې دې د غاړه کېښوده چې پیر ورته په سر کې میخ وهي. درنو دوستانو، دغه ښځه وایي چې زما نارینه اولاد نو او زه دغه پیر ته ورغلیم د دې لپاره چې ما ته دم دعا وکړي چې زما نارینه اولاد پیدا شي، خو هغه پیر ورته په سر کې میخ وهلی دی او ورته ویلي دي چې اوس به ستا نارینه اولاد پیدا شي. د یادولو ده چې دا واقعه په پیښور کې مخې ته راغلې ده او دغه ښځه اوس مهال د پیښور لوی هسپتال چې لیډي ریډینګ هسپتال یادیږي هغې ته ورغلې ده او د دې د سر ایکس ری هم شوې ده چې په هغې کې ښکاري چې د دې په سر کې میخ ټک وهل شوی دی او د دغه میخ ایستلو علاج شروع دی او ډاکټرانو هم په دې کار باندې ډیر د افسوس اظهار کړی دی او ټولو خلکو غوښتنه کړې ده چې داسې پیرانو ته د سزا ورکړل شي، ځکه چې دا ساده خلک دوکه کوي او د هغوی نه په یوه او بله طریقه باندې پیسې وهي او یا د هغوی صحت ته نقصان رسوي او یا ورسره غلط کارونه هم کوي. قدرمنو دوستانو، دا واقعه چې په پیښور کې مخې ته راغلې ده غوښتل مو چې تاسو سره هم شریکه کړم چې تاسو هم د داسې جعلي پیرانو نه ځانونه وساتئ. ستاسو ټولو بیا هم ډیره مننه. زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.